شکیله ناز ولې 28 کاله د سندرو او هنر د دنیا نه لرې پاتې شوې وه او بیا یې څنګه لیکوال فاروق فراق سره واده وکړو او یودم بیا سندرو او د هنر دنیا ته راغله. سلامونه او احترامات می قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دا ټول معلومات تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خامخا تر اخره وګورئ چې تاسو د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. هنرمندانو، لیکوالانو او د مدني ټولنو غړي هنرمندې شکیله ناز ته د ویاړ او فخر څادر ورپسر کړو. تر انقلابي شاعر رحمت شاه سایل، پښتون هنرمند خیال محمد او موسیقار نظیر ګل او ګڼ شمېر نور هنرمندانو او لیکوالانو او د ژوند د بېلابېلو برخو سره تړاو لرونکو شخصیاتو سندرغاړې شکیله ناز ته د سرونو د شهزادګۍ نوم ورکړ او وایي پښتانه به د خپل کلتور د ودې لپاره د هغې خدمات ټول عمر په یاد ساتي. د چهارشنبې په ماسخوتن د پریسکو انټرټینمنټ او آیډیا ویژن نومې سازمانونو له لورې په مردان کې د شکیله ناز بیبي د فني خدماتو د ستاینې په نوم یوه درنه دستوره راجوړه شوې وه چې د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه پکې لیکوالانو، شاعرانو، هنرمندانو او د بېلابېلو برخو سره تعلق لرونکو شخصیاتو برخه لرله. په دغه موقع میرمن شکیله ناز ته د درناوي وړاندې کولو پر مهال خیال محمد وویل چې پښتنو کې ډېرې تکړه هنرمندانې تېرې شوي دي او اوس هم شته، خو شکیله ناز خپل یو ځانګړی انداز لري او د دې اواز په هر چا باندې تاثیر کوي. هغه وویل که شکیله ناز غزل ویلې، ټپه، نظم یا فولکلوري سندرې ویلي، د ټولو سره انصاف کړی او د کلام اعلی معیار یې هغه د خپل عصر د نورو هنرمندانو په یو ممتاز مقام کې درولې ده. موسیقار نظیر ګل په خپله وینا کې ویل دا نن چې د ټولې نړۍ پښتانه شکیله ناز سره مینه کوي او درناوی ورکوي، علت یې دا دی چې هغې تل د خپل هنر سره انصاف کړی دی. هغه وایي نن هم د نوي کول هنرمندان د شکیله ناز د هنر په سوري مزل کوي او د هغې د سورونو او فني صلاحیتونو په استفادې په نړۍ د ځان پیژندنې هڅې کوي. شکیله ناز ویل چې په خپل فني ژوند کې ډېرې لږې سندرې ویلي، خو تل یې هڅه کړې ده چې معیاري او د پښتنو په ګټه سندرې ووایي او په راتلونکي کې به هم هغه دې لړۍ ته دوام ورکوي. شکیله ناز زیاته کړه هغه ځان بختور ګڼي چې 28 کاله د هنر د نړۍ نه په ډډه پاتې شوي، خو په دومره اوږده موده کې هم پښتنو له خپلو زړونو نه ونه ویستله او نن هم د نړۍ د ګوټ ګوټ نه پښتانه هغې سره د خپلې مینې اظهار کوي. په دغه موقع د خلکو په زیاتې مینې لیدلو شکیله ناز په سټیج په ژړا هم شوه او ویلي چې زه د خپلو پښتنو د ډېرې مینې ته ګورم نو خپل جذبات نشم قابو کولی. په دستوره کې شکیله ناز بیبي ته د ویاړ څادر په سر ورخور کړی شو او یو شمېر تنظیمونو او خلکو هغې ته د خپل لوري سوغاتونه او تحفې وړاندې کړي. د یادونې وړ ده چې شکیله ناز ډېره موده د سندرو او د فن د دنیا نه لرې پاتې وه، خو تقریبا 1 کال او یا د دې نه زیات وخت کیږي چې لیکوال فاروق فراق سره یې واده وکړو او د هغې نه وروسته یو ځل بیا د فن او سندرو دنیا ته راغلله. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که خوښه شوې مو وي ضروري درسره لایک کړئ او له نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې تاسو سره نور هم دغسې معلوماتي ویډیوګانې شریک کړو او تاسو ته خبر درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.